سلامونه. د ادبیاتو نړۍ ته مو هرکلی کوم. په دغه لړۍ کې به د پښتو ژبې د شاعرانو شعرونه او د هغوی د ژوند په اړه تاسو ته لنډ معلومات وړاندې کړو. دغه لړۍ د پښتو ژبې د ملي او د تورې او قلم شاعر خوشحال خان خټک په څو شعرونو پیلوو. دوستانو، خوشحال خان خټک د پښتو ژبې هغه شاعر و چې د هغه ملي او حماسي شعرونه د غیرت، میړانې او د مغولو پر ضد د مبارزې انځورګري کوي. هغه وایي: د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. یا په بل ځای کې وایي: درست پښتون له کندهاره تر اټکه، سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. او یو بل بیت دی چې سو وانخلي له غلیمه انتقام، مرد نه خوب کا نه خوراک کا نه آرام. او دا بیا یو بل ځای کې د خپل ځان په اړه وایي: د خوشحال قدر که اوس په هیچ چا نشته، پس له مرګه به یې یاد که ډېر علم. دوستانو، د خوشحال خان خټک دیوان شاوخوا 40,000 بیتونه لري چې په مختلفو مفاهیمو او موضوعاتو پکې شعرونه راغلي. موږ به هڅه وکړو چې د خوشحال خان خټک او د پښتو ژبې د نورو شاعرانو شعرونه او د هغوی د ژوند او آثارو په اړه معلومات تاسو ته په دغه لړۍ کې وړاندې کړو. هیله ده تاسو زموږ سره مله اوسئ او موږ سره پاتې شئ.